ستړي مه شئ ګرانو ملګرو، خویندو، وروڼو. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. مخکې له دې چې زه تاسو ته بل لوست وړاندې کړمه، نو له هغو نویو څارونکو څخه غوښتنه کوم چې مخکینۍ ویډیوګانې دې وګوري چې زموږ په ټولو لوستونو کې چې کومه ټرمینولوژي راغلې ده پرې پوه شي. اوس راځمه سکالو ته. د نن لوست سکالو اړیک وییکی دی. اړیک وییکی چې په انګریزي کې ورته کنجنکشن وایي. هغه وییکی یعنې عادات دی چې جملې یا د جملو برخې سره نښلوي او همدارنګه مفکورې پیاوړې کوي. اوس راځو د اړیک وییکو بېلګو ته. دغه هغه اړیک وییکي دي چې یوه خپلواکه غونډله له یوې ناخپلواکې غونډلې سره نښلوي. خپلواکه غونډله چې په انګریزي کې ورته مین کلوز وایي، هغه غونډله ده چې آزاده او یوازې راتلی شي او له مفهوم بشپړه وي. او ناخپلواکه غونډله چې په انګریزي کې ورته سب اورډینیټ کلوز وایي، هغه غونډله ده چې یوازې نشي راتلی او بشپړ مفهوم نه لري او باید خپلواکه غونډله ورسره وي چې مفهوم یې څرګند شي. نو په دغو اړیک وییکو کې دا لاندنۍ په زرغون رنګه کې دغه اړیک وییکي لکه سره له دې چې په انګریزي کې مې هم له ټولو سره معناوې لیکلي دي، یا څنګه چې، ان دا چې، کله چې، ځکه چې، دا چې، نو ځکه، ترڅو او که. دغه ټول اړیک وییکي یوه خپلواکه غونډله له یوې ناخپلواکې غونډلې سره لګوي. یوه بېلګه لکه په دې مالټایي رنګ کې وګورئ، هغه سړی چې هلته ولاړ دی زما ورور دی. په دغه غونډله کې اړیک وییکی چې دی، چې. او دلته خپلواکه غونډله دا ده، هغه سړی زما ورور دی. هغه سړی زما ورور دی له یوې ناخپلواکې غونډلې سره چې په یو اړیک وییکي چې پیل شوې ده، غوڅه شوې ده په منځ کې، چې هلته ولاړ دی. چې هلته ولاړ دی دا بشپړ مفهوم نه لري، یعنې آزاده یوازې نشي راتلی. نو دغه خپلواکه غونډله هغه سړی زما ورور دی باید ورسره وي. نو یا نورې بېلګې دا شوې لکه هغه ښوونځي ته ځي سره له دې چې ناروغ دی. یا بله بېلګه، له هغه دا خبره هیره شوه، ان دا چې ما ډېر ځله ورته ویلي هم وو. یا بله بېلګه، ما ته بیا زنګ ووهه کله چې کور ته راغلی. دا کله چې کور ته راغلی یوه ناخپلواکه غونډله شوه. او داسې نورې بېلګې. او اوس راځو هغه اړیک وییکو لپاره چې یوازې خپلواکې غونډلې سره تړي، لکه خو، او، بلکې، یا. دلته باید یادونه وشي چې تر خو او بلکې مخکې باید یوه دمکۍ یعنې کامه راشي. لکه زه راغلم خو هغه هلته نه و. نو تر راغلم وروسته باید دمکۍ راشي، ځکه چې خو هغه هلته نه و، دا هغه هلته نه و، دا یوه خپلواکه غونډله ده، او زه راغلم هم یوه خپلواکه غونډله ده. او دغه خو
دغه دوې مفکورې سره تړلي دي. یا بله بېلګه، زه چې کله کور ته راغلم نو د کور پاتې کارونه مې بشپړ کړل او زما ورور سودا پسې لاړ. نو دا ما د کور کارونه بشپړ کړل او زما ورور سودا پسې لاړ. دا دوی نه خپلواکې جملې دي چې د او اړیک ویونکي په مرسته سره تړل شوي دي. اوس راځو هغو اړیک ویونکو ته چې له دوو ویونکو جوړ وي او جوړه جوړوي او په ګډه سره د یوې جملې برخې له یو بلې سره په اړیکه کې راولي. لکه یا بېلګه، یا ته راشه یا به زه درشم. بله جوړه د نه او نه ده. نه مې دا خوښیږي نه مې هغه. یا نه یوازې بلکې هم، لکه نه یوازې ته ګرم یې بلکې زه هم. بله بېلګه هم جوړه، لکه هم ته ګرم یې او هم زه. لاندې په مالټایي رنګ کې له دوی سره د انګریزي معناوې هم لیکلي دي چې تاسو په اسانۍ سره پرې پوه شئ. نو دا و د پښتو اړیک ویونکي. یو ځلې بیا تکراروم، اړیک ویونکی چې په انګریزۍ کې ورته کنجنکشن وایي هغه کلمه یا ویونکی عادات دی چې جملې یا د جملو برخې سره نښلوي او مفکورې پیاوړې کوي. نو دا وه د اړیک ویونکي لوست. هیله من یم چې څه مو ترې زده کړي وي او ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم او د تل په څېر دا مهرباني وکړئ چې له نورو سره یې شریکه کړئ. مننه. کور مو ودان.